الرحمن الرحیم. راځو نن د مایکروسافټ ورډ کې هوم ټپ شروع کوو چې دا د ورډ پروګرام څلورمه ویډیو ده او د شاه کمپیوټر سنټر د خوا نه تاسو ته دا جوړیږي. د هر قسمه درس غوښتنو دپاره دا زموږ وټساپ شمیره ده، موږ سره تماس نیولی شئ. زیاتره ولایتونو کې زموږ درسونه بغیر زموږ د اجازې څخه خرڅوي. دا جرم دی چې کوم درسونه موږ جوړ کړي د هغه زموږ نه بغیر بل څوک د خرڅ حق نه لري، او که څوک ونیول شو هغوی سره به قانوني لاره کیږي. دا مخکې باره ویډیو کې موږ دا خبره کوو. نو راځو په هوم ټپ کې کلپ بورډ او فنډ ګروپ موضوع ده. نن اول موږ او تاسو دا کلپ بورډ پیژنو چې دا کلپ بورډ خپله دی څه. ګورئ کلپ بورډ څه ته وایي او فنډ څه ته وایي، په دې اول ځان پوه کړئ. کلپ بورډ او فنډ. کلپ بورډ هغه ځای ته ویل کیږي کوم ځای کې چې زموږ کاپي شوي او کټ شوي معلومات څه کیږي، سټور کیږي. دا د کلپ بورډ کار دی. صحیح شو. فنډ څه ته وایي؟ فنډ د لیکلو سټایل ته ویل کیږي، رایټینګ سټایل. یعنې کله چې موږ لیکل وکړو هغه لیکلو ته سټایل ورکوو، سټایل یې بدلو، رنګ ورکوو، لیکلو ته اندازه زیاتو، بولډ کوو، ایټالیک کوو، انډرلاین کوو. دې ټولو ته کوم لغت استعمالیږي؟ فنډ. اوس کلپ بورډ اول ما ویل چې کاپي شوي او کټ شوي معلومات سټور کوي. دغه لنچ بټن ده، دې ته اکثره خلک ډایلاګ بټن هم وایي، لنچ بټن هم وایي. د اکثره ګروپونو کې شته چې په دې کلیک کوي دا تاسو سره کلپ بورډ دی. ګورئ اوس لیکل شوی کلپ بورډ از امټي، تش دی وایي. دا نو زه دلته ګورئ لیکم مثال په طور افغانستان دی. د افغانستان لغت زه یو کاپي اخلم، نو دا به انتخاب کوي او داسې په کاپي کلیک کوي. کاپي واغستل شوله، ګوره ډایرکټ دا لغت چیرته سټور شو؟ کلپ بورډ کې سټور شو که نه. او دلته وګورئ د کلپ بورډ سایز چې دی 1 تر 40 پورې، یعنی 1 تر 40 پورې کاپي شوي او کټ شوي معلومات ځان سره سټور کوي. که زه ولیکم شاه کمپیوټر ډیټا سنټر، صحیح شو. او زه دا لیکم، دا داسې کلیک کوم، دا انتخابوم داسې او کټ کوم. نو ګوره ډایرکټ دا کټ شوي معلومات چیرته راغله؟ کلپ بورډ ته راغله که نه. نو کلپ بورډ هغه ځای ته وایي چې کوم ځای کې کاپي شوي او کټ شوي معلومات څه کیږي؟ سټور کیږي. دا ځان سره یاد وساتئ. اوس کاپي پیسټ کټ سره باید تاسو اشنا اوسئ. دا تاسو په وینډوز کې وویلو، ورډ پیډ کې هم دا تاسو ته وویل شو، نوټ پیډ کې هم وویل شو، پینټ پروګرام کې هم، خپله وینډوز کې هم داسې وویل شو. دا بنیادي خبرې دي، په ده به تاسو باید مخکې نه پوه اوسئ. ورډ ایکسل کې په هر پروګرام کې کاپي څه کار کوي؟ د لیکلو کاپي وباسي. کټ د لیکل د یو ځای نه کټ کوي بل ځای ته انتقالوي. لکه دا ما سره ډاکومنټ 1 دی، زه فایل ته راځم، نیو ته راځم او دلته زه یو بل ډاکومنټ ما واغستلو. اوس دغه لیکل دې ځای کې ګورئ زه لږ نور لیکل کوم. مثال ته ما سره ټکس ولیکه، مساوي یا داسې لیکم آی ایم فرام افغانستان. دا جمله مو ولیکه، زه یم د افغانستان. د دې جملې دا انتخابوم، د دې یو کاپي وباسم، ډاکومنټو کې یو نقل کړم. نو په کاپي به کلیک کې نو ګوره ډایرکټ چیرته راغی؟ کلپ بورډ ته راغ که نه. غواړې چې دلته یو نقل کېږي نو بیا به د څه نه کارلی؟ پیسټ نه. نو ګوره ډایرکټ دلته راغو که نه. صحیح شو. کله چې د یو ډاکومنټ نه بل ډاکومنټ ته لیکل کاپي کوئ نو د کاپي اپشن نه به کار والی. لیکل به انتخاب کوئ، کاپي به یې کوئ، او بیا چې لیکل بل ډاکومنټ کې ږدئ څه نه به کار والی؟ د پیسټ اپشن نه. کټ څه کار کوي؟ کټ لیکل د یو ځای نه انتقالوي بل ځای ته، موف معنا ورکوي، حرکت. لکه دلته زه لیکم مثال په توره کمپیوټر از ان الکترونیک مشین. دا لغت مو ولیکو. دا د دې نه زه کټ کوم، سوچه یې وړم ډاکومنټو ته. نو ګوره کټ، ګوره ډایرکټ کلپ بورډ ته راغو که نه. اوس دلته یې غواړم کېدم نو دلته ریشه پیسټ دی. چې تاسو کاپي که هم به د پیسټ نه کارلی او که څه د کټ که هم به د څه نه کارلی؟ د پیسټ نه کارلی. د کاپي شارټکټ تاسو ته یاد دی، د تیر په شان هماغه شارټکټ دی د کاپي. ورډ ایکسل، پاور پوینټ، ایکسس کې هم دا شارټکټ دی، کنټرول سی. وینډوز کې هم کنټرول پلس وی پیسټ، کټ کنټرول پلس ایکس. صحیح شو. اوس کلپ بورډ کې هم پیسټال دی او کلیرال دی. پیسټال څه معنا؟ لکه دلته راځم یو بل ډاکومنټ کنټرول ان اخلم، یو بل ډاکومنټ وانغستو. ځم چې دا څومره کلپ بورډ کې دا معلومات کټ شوي او کاپي شوي پراته دي، دا ټول دلته راته پیسټ که یو پیسټ کوې نو یو دې ځای کې پیسټ دی، یو د دې مخامخ هم دلته پیسټ دی.
او که ټول یو کلیک سره پیسټ کې پیسټ آله ټول دلته راغی کنه. اوس که ته غواړې کلیپ بورډ نه دغه لغت is a computer is an electronic machine نو دا یو ډیلیټ کړه دلته وګوره مخې ته ډیلیټ دی او که ټول کلیپ بورډ پاکه مخې ته یې څه دی کلیر آل مشکل دی کې خو ان شاء الله نوی په کلیپ بورډ پوه شوي یاستئ. فارمیټ پینټر ته راځو ګورئ دلته زه څه لیکل کومه صحیح شو مثال په توره راځم دلته څه لیکل ټکس مې ولیکه دلته زه راځم دې لیکلو ته لږ سټایل ورکوم دا لیکل ما انتخاب کو دیز نه مې ورته رنګ ورکو لیکل مې بولډ ډبل کو لیکلو ته مې سټایل څه کو بدل کو. اوس دغه لیکل چې کم سټایل لري غواړم دا سټایل دی لیکلو ته م ورکم نو زه بیا دا انتخابم سور او بولډ داسې نه دلته ما سره اپشن شته دی زه غواړم دغه لیکل چې کم سټایل ولري دغه دې پروګراف ته م ورکوم نو څنګه به یې ورکوم ګورئ دغه لیکلو کې چې دا کوم لیکل چې سټایل لري ټول انتخاب که یا پکې لږ ځای انتخاب که بس او دلته راشه په فارمیټ پینټر کلیک که فارمیټ پینټر باندې د کلیک کو اوس دا وګوره پوینټر نه برش جوړ شو کنه په لیفت بټن په چپ بټن داسې ګوته کېده او دا برش په لیکلو ته چې کوم لیکلو ته چې دا سټایل ورکړې دا برش په داسې کش که او لیفت بټن نه ګوته ایسته که ډایرکټ به دا سټایل څه کي والي ګورئ څنګه کوم لیکل چې سټایل لري که انتخاب په فارمیټ پینټر کلیک کوئ بیا چې دا کله پوینټر شکل برش ته واوښتو په لیفت بټن ګوته کېدی داسې زور یې ونیسئ او کوم لیکل ته چې دا سټایل ورکوئ برش پې کش کوئ صحیح شو. دا شارټ کټ هم لري مثال تاسو غواړئ د شارټ کټ د لارې لیکل څه وکئ فارمیټ پینټر موضوع د فارمیټ پینټر مثال غواړئ فارمیټ د کاپي فارمیټ ما تاسو ته وویل دا لیکلو ته چې موږ ډیزاین سټایل دی ته ټول ته فارمیټ وایي لکه ښځه چې سینګار وکړي میک اپ وکړي سرخي ووایي سپېده ووایي رانجه ووایي نو دغسې چې کله موږ لیکلو ته رنګ ورکو سټایل ورکو سایز یې غټ کړو دته فارمیټ وایي نو کله چې لیکل فارمیټ کاپي کوو نو شارټ کټ دی کنټرول پلس شفټ پلس سی او چې کله بیا کوم لیکلو ته هغه فارمیټ څه کوو پیسټ کوو نو بیا به هغه اول انتخاب وکړو هغه به سلیکټ کړو او بیا به کومه شارټ کټ وو کنټرول پلس شفټ پلس وی ګورئ اوس ورته مثال دا لیکل سټایل لري که نه دا انتخابون د کې لږ ځای به انتخاب کم او کنټرول شفټ سی به ووامه او بیا چې کوم لیکلو ته دا سټایل ورکوم به اول انتخاب کم او بیا به کنټرول شفټ وی به ووامه صحیح شو. نو دا موږ سره کوم ګلوپ و فارمیټ پینټر و. فنډ ته مې وویل فنډ د لیکلو سټایل ته ویل کېږي دلته اوس ټوله خبره دې ګروپ کې بنیادي خبرې دي چې دا موږ او تاسو روزمره هر ډاکومنټ کې دا یو څه چې لیکو دې نه کار لیکل سایز غټ که سټایل بدل که دا ټولې خبرې اوس دته بنیادي خبرې دي ډېرې ضروري دي ښه ورته متوجه شئ. ګوره اول دی فنډ فیملي ده دلته دیز نه ته د لیکلو سټایل بدلولی شي لیکلو سټایل بدل که دلته وګورئ دا فنډونه دي دا تیار کمپیوټر کې چې ته کله وینډوز کې دا پکې بیا ته بازار نه اغستلی هم شي سی ډي کې ډاونلوډ کولی هم شي د انټرنیټ نه دلته بیا پیسټ کولی شي دا فنډونه په هره ژبه کار کوي په هر ژبې دپاره دي دا چیرته پراته دي دا تاسو ته ما ویلو دا کنټرول پینل کې موږ سره پراته دي دلته که تاسو وګورئ فنډ کې کنټرول پینل فنډ دې ګروپ کې دا ټول فنډونه پراته دي که تا کله بازار نه نور واغسته یا د انټرنیټ نه ډاونلوډ که هغه غواړې ورډ پروګرام کې استعمال کړي نو ټول به ته انتخاب کړي او دلته به یې څه کړي پیسټ به یې کړي بیا چې دلته پیسټ کړه بیا ته یې دیزي کې استعمالولی شي د دیزي په ذریعه هر پروګرام کې استعمالولی شي. بل سایز فنډ سایز د دې نه د لیکلو سایز څه کولی شو زیاتولی او کمولی شو د لیکلو سایز زیاتولی او کمولی شو. دا ای چې د دې نوم د انکریز فنډ سایز دا هم د لیکلو سایز څه کوي زیاتوي خو دا کلیک سره لیکلو سایز زیاتوي یعنې ته کلیک کوه لیکلو سایز به زیاتېږي دا بل د لیکلو سایز وړوکی کوي کلیک سره څه کېږي وړوکی کېږي. اوس که داسې موږ وغواړو چې لیکل موږ د شارټ کټ په ذریعه غټولی شو او شارټ کټ هم لري چې کله تاسو لیکل لارج د ټیکس سایز لارج د ټیکس سایز چې کله ټیکس سایز زیاتوئ نو تاسو اکثره خلک داسې وایي چې کنټرول او کاما دا هم صحیح دی اصلي داسې ده او اکثره داسې وایي کنټرول شفټ سوري دلته زه غلط شوم کنټرول شفټ کاما وایي او اکثره بیا داسې وایي چې کنټرول پلس شفټ پلس ګریټر دین علامه دا د لیکلو سایز وړوکی کوي دا اوس ولې داسې وایي ګورئ
اصل کې دا کنټرول شفت چې ونیسي دغه علامه باندې نقطه هم ده ډاټ دی دغه ډاټ دی وبخښه کوچنی کولو دی دا ډاټ علامه وګورئ دلته ده نو دا دواړه په یو بټن دي که نه صحیح شو نو کنټرول شفت نقطه هم صحیح راځي کنټرول شفت ګریټر دی نه خو دواړه رسمي دي ځینې خلک داسې وایي ځینې خلک داسې او بیا لیکل سایز چې وړکې کوي کنټرول شفت لیس دین یا لیس دین دغه علامې ته وایي او یا کامه ځکه په یو بټن دي که نه خلک ځکه اکثره یې داسې لیکي نو ګورئ سمال د ټکسټ سایز څنګه به کوو کنټرول شفت کاما دا کوچنی کوي او کنټرول پلس شفت پلس لیس دین دا هم یو رقم یو شی خو ما تاسو چې په دواړه سمبولونه په یو بټن دي دا جمع معنا ورسره نیسئ به نه خو دا معنا ورسره ګورئ کنټرول شفت ګریټر دین زه اوس د کیبورډ د لار نه ګورئ سایز غټومه او کنټرول شفت لیس دین ګورئ د لیکلو سایز څه کیږي کوچنی کیږي صحیح شو دغه به ان شاء الله څه مشکل نه وي بولډ څه کار کوي خبر پاس شو خبره چې دا د لیکلو سایز موږ څو پورې غټولی شو او څو پورې کوچنی کولی شو ګورئ په ورډ پروګرام کې بل پروګرام کې درته نه ښیم ورډ پروګرام کې تاسو د لیکلو سایز کوچنی سایز سمال سایز یو دی او لارج سایز چې دی 1638 دی 1638 دا زه نه ویم دا کمپیوټر وایي مایکروسافټ دا خبره کوي ګوره دلته زه لیکم دلته دوه یا نه زیات نه کېږي که سل هم پکار وي سل به ولیکئ خپله زیاتېږي خو زه غواړم چې لیکلو سایز 2000 کړم نو چې زه 2000 ولیکم انټر کړم ګورئ دلته ډایرکټ میسج څه راغی 12 ګورئ بیا زه لیکم مثال په طور زه لیکم 2000 3000 دغه څه لیکم چې انټر کړم نو ګوره انټر داسې میسج به راشي چې دا نمبر د یو نه تر 1638% پورې دی نو کم سایز یو دی او زیات 1638 دی بولډ لیکل ډبلۍ دا سټایل دی ګوره بولډ ډبل شو بیا ایسته که بیا ډبل تی ختمیږي په همدې چې کلیک داسې روښانه چې شو دا بولډ اپلای شو بولډ ختمی واپس کلیک واپس ختم یا کنټرول بی ووه شارټکټ د بولډ کنټرول پلس بی دی د بولډ شارټکټ دلته تاسو ته لیکم د بولډ شارټکټ کنټرول پلس بی دی ایټالیک هم کا شارټکټ لري دا شارټکټ هزار ته لیکم کنټرول پلس آی انډرلاین اوس یو د اپشن نه کنټرول پلس یو دی کنټرول پلس یو ګورئ دلته زه مثال واضح کوم کنټرول آی ایټالیک لیکل کاږئ کنټرول آی شارټکټ دی کنټرول یو انډرلاین دا لیکل لاندې خط راولي بیا انډرلاین داسې لیکل لاندې تاسو مختلف خطونه راوستلی شئ کوم خط چې هم په کار وي ټول لیکلو ته نه غواړي دې ته غواړي صرف دا انتخاب کړه څه مشکل نشته دی دته مثال غواړي دته رنګ هم بیا د لاندې خط ته ورکولی شي د لاندې خط ته انډرلاین وایي سور خط ورکه یا نیله خط ورکه یا داسې خط ورکه دا ختمې دلته راشه واپس په انډرلاین کلیک کې ختم بشي سټریک ترو علامه ده په لیکلو چې لیپا راولي مثال په طور داسې د دې مثال زر کوم لکه ته یو چاته کتاب ورکو یا چاته یو چپټر درکو د کې غلطي ته راته وښیه نو ته چا غلطي په نښه کې داسې علامه پې اچولی شي سټریک ترو دا ګوره سټریک ترو علامه ده داسې کراس علامه پې راولي بیا چې کله د غلطي چې سمه کړه لکه اوس مثال ته ما غلطي جوړه کړه دا علامه اوس هم شته دا چې بیا ختمې بیا په همدې کلیک کړه صحیح شو بل موږ سره چې دی سبسکرپټ او سوپرسکرپټ دی دا تاسو په کیمیا فارمولو کې دنه کار اخیستلی شي یا لیکلو سره هم استعمالولی شي لکه د مثال په طور زه لیکم H توانې 2 دا 2 پاس وي نو دلته راشه 2 پاس که یا 2 لاندې وي لاندې که دا د دې دپاره استعمالیږي دا لیکلو سایز نه وړوکی کوي دا ګوره 2 اندازه ده H هم 4 ده دا فارمټ سټایل هم داسې دی ګوره واپس کلیک که واپس خپل حالت دی شارټکټ هم لري ګوره شارټکټ کنټرول مساوي علامه او د دې کنټرول شفت جمع صحیح شو بل دی موږ سره ټکس افیکټ اینډ ټیپولوژي ټیګرافي ده دا د لیکلو سټایل ته لیکلو ته سټایل ورکوي دا سټایل نه تاسو په ټکس هم اپلای کولی شئ لکه دلته غواړم دا پاورفول پاس یا لاندې شي داسې پاس او لاندې کولی هم شي په لیکلو هم اپلای کیږي ښه دا د لیکلو د عنوانونو دپاره استعمالیږي مثال په توره
ته غواړې چې لږ ښایسته لیکلو کې ښایسته سټایل ورکړې سوری ورکړې لکه زه دلته اوس لیکم مثال په توره شا کمپیوټر ډیټا سنټر دا مو ولیکلو دلته زه غواړم سټایل ورکړم نو دلته ګوره دا سټایلونه دي لیکلو ته زموږ ورکولی شو دا دغسې سټایل دي عنوان د شیانو دپاره ښایسته لیکلو دپاره ترې کار اخیستلی شئ اوټلاین دی دا څلور خواوې خط ته اوټلاین وایي ګوره سور کړه دا څلور خواوې د لیکلو لاندې خط ګورې سوره د دې اوټلاین سایز ته زیاتولی هم شي ګوره ویټ ته راشي داسې زیاتولی هم شي که دا ته ختمی ده اوټلاین نو ختمولی هم شي دلته یې څه لیکلي نو شیډو ورکړه دې لیکلو ته سوری ورکړه شیډو دغسې سوری هم ورکولی شي دا سټایلونه دي که ته غواړې چې یاره ریفلیکشن انعکاس سټایل ورکړې لکه اوبو سره چې ودرېږي خپله که داسې سټایل ګلو اړخونو ته رنګونه غورځوي ګلو سټایل شو دا نمبر دپاره دي لکه داسې یو عدد ته ولیکي مثال 1 2 3 4 5 6 7 8 9 داسې عدد ما ولیکلو دې نمبر سټایل بدلی د ګوره نمبر سټایل دي داسې سټایل ورکړې دا لږ لږ اثر پرې کوي داسې خاص نه دا ګوره داسې سټایل نه دي هر رقم سټایل چې د نمبر باندې ته غواړې داسې نمبر ته سټایل ورکړي دا هم د لیکلو سټایل باندې اپلای کېږي داسې سره جنګی دا داسې لاتیني سټایلونه دي اوس زه تاسو ته مثال ښیم ګورئ دلته زه څه لیکل کوم دا لیکل ما وکړه دلته زه راشم هغه داسې سټایل ورکوم ګوره داسې دا لیکل جنګی اوس که تاسو وګورئ دلته به ځینې حروف سره یو بل سره نښلېدلي وي د ده لیکلو سټایل هم داسې دی اوس یې لټول لږ مشکله دی چې اوس یې پیدا کړو خو خیر یو بل سټایل به پې اپلای کړو دا وګورئ دا ټول سټایلونه دي دا وګورئ دا سی ایچ وجنګېد دغسې دا سټایلز دي دا نور دا هم د نمبر دپاره دي او ټکس دپاره دا سټایلونه هم تاسو کارولی شئ هایلایټ د هایلایټ څه کار کوي لیکل په روښانه کوي لکه مثال په توره پوهنتونونو کې تاسو به لیدلی چې استاد کوم خبره وکړي هغه تاسو زر ورته رنګ ورکوي دغسې دا هایلایټ کوي د لیکلو شاته زمینې ته رنګ ورکوي کوم رنګ چې د په کار وي ورته یې ورکولی شي اوس که داسې زه وغواړم چې زه وغواړم یاره زه به څه دار وخت انتخابوم لیکلو ته به رنګ ورکوم خو زه وایم چې مخکې نه رنګ انتخاب کوم کوم لیکلو ته چې زه دا رنګ ورکوم بس د هغه پې کش کړم ګوره بیا به اول رنګ انتخاب کړي بیا چې کوم لیکلو ته داسې سټایل ورکوي ګوره دې ته هایلایټ وایي دا بس مارکر فعال دی مارکر چې سټاپ کوي بیا یې سټاپ که اوس که ته دا رنګ ختمه د دې ټولو نه یو نن چې ختمه ما یو انتخاب کوو که ټول نه ختمه ټول داسې انتخاب کوو دلته راشه سواله نو کلر دلته نه هم ختمه انتخاب که او دلته راشه ورته څه ووایه نو کلر لیکلو ته رنګ ورکوي دلته راشه لیکلو ته دیز نه رنګ ورکولی شي مثال کم رنګ ورکوي سوره داسې راشه سور رنګ ورکوه بولډ کوي بولډ یې کوه داسې ښایسته سټایل ته جوړولی شي که وغواړې چې دا لیکل ته د کوم سټایل ورکړی دا ټول ختم که لیکل خپل نارمل حالت ته راوله نو دلته آپشن دی کلیر آل فارمیټینګ د لیکلو څخه هر څه فارمیټ ختموي دلته هم دا آپشن شته او بل یې درته ښیم دلته هم شته ګورئ دلته هم شته دی صحیح شو ښه دا څه کار کوي چینج کیس آپشن دی دې کې ځینې خبرې به هم درته وایم ګورئ دلته د انګلیش ګرامر اصول داسې دی تاسو همیشه به لیدلي لکه کله چې تاسو یو جمله لیکئ دس مثال this is a computer اوس دا جمله د ګرامر د لحاظه غلطه ده ځکه اول حروف وړوکی دی نو انګلیش ګرامر کې اصول داسې چې اول حروف غټ وي اوس تا خو جملې لیکلې اول حروف ته نه وړوکی پاتې شوی ته غواړې چې اول حروف غټ کړې نو سنټن کیس د جملې اول حروف څه کوي غټوي بیا بل اپر کیس څه کار کوي ټول کوچني حروفونه غټو ته بدلوي لکه لیکل درته دا د په وړو حروفو کړي باید دا په غټو دې کړی نو اپر کیس آپشن دی او لوور کیس ټول وړو ته بدلوي کیپیټلایز یوزول څه کار کوي د هر جملې اول حروف غټوي لکه دلته ګورئ د هر لغت جمله لکه دا لیکل دي دکې د هر لغت اول حروف په غټ شي کیپیټلایز ایچ ورډ مثال نم ظاهر د ګوره سی غټ دی ای غټ دی ډبلیو غټ دی او ټګل کیس اول حروف په کوچنی نور به غټ وي خلنج بټن ته راځو دې کې ځینې خبرې دي ګورئ فن دی زه دا ویډیو ځکه اوږدوم زما هدف دا دی چې دا تاسو زر ختم کړئ ورډ پروګرام ګینې موږ که 10 منټ هم جوړ کړو دا یو ډېر زه د یو ورځ تاسو ته درس جوړوم
مثال ویډیو 20 منټه نیم ساعت به د یو ورځ ده تاسو کور کې چې اورئ یو ورځ هم دغه اورئ انور ستا خپل حوصله ده خو مونږ یو ورځ درس تاسو ته مکملو 15 منټه یا 20 یا نیم ساعت خپل موضوع پوره کوو یعنی دا کورس کې د یو ورځ درس دی تاسو کوشش کوئ دا ما یو ورځ کې اورئ که ډېر در باندې بوج راځي ډېر ویډیوګانې مو اورم دا یو اورئ نو ګورئ لاتین ټیکس او کمپلیکس سکرپټ لاتین ټیکس څه کار کوي دا هغه لیکلو سټایل بدلوي چې د انګلیش ژبه وي دې نه موږ د انګلیش د ژبې د لیکلو سټایل بدلو او کمپلیکس نه د اردو د فارسی د دې د لیکلو سټایل موږ څه کولی شو بدلولی شو اوس ګورئ زه دلته راځم تاسو ته یو مثال اول زه لیکم مثال زه دلته لیکم this is a computer صحیح شو او دلته زه لیکم په پښتو کې یو جمله دا کمپیوټر دی دا به لږ سایز یې زه غټ کړم اوس چې تاسو ته واضح شي ګورئ زه غواړم د دې لیکلو سټایل بدلوم ګورئ زه دې نه د لیکلو سټایل بدل کړم دا سټایل شو دلته تاسو ته مثال هم ښیي لیکل مې بولډ هم کړه او اوکې مې کړه اوس ګورئ په پښتو اپلای شو نه په پښتو صرف څه به اپلای شوی وي هېڅ سم نه او که زه اوس دلته وګورم زه به د پښتو لیکل سایز بدلوم فانټ سټایل بدلوم ګورئ دا سټایل مې واغوست دلته تاسو مثال کې وګورئ داسې او بولډ مې کړه بولډ ایټالیک مې کړه اوکې فرق هم ولیدلو نو تاسو ته که سبا څوک وایي دې دواړو فرق څه دی نه د انګلیش او د انګلیسي فرانسوي دې ژبو فانټ سټایل دې نه بدلولی شو او د پښتو اردو عربي د دې نه نور په دې ټول تاسو پوهېږئ دې هم لیکلو ته رنګ ورکولی شئ انډرلاین مې ورته تشریح کړو انډرلاین ته رنګ ورکولی شئ سټریک تھرو دا آپشن دلته هم شته دا مې چې اوس ویل دیز نه هم کولی شئ ډبل سټریک تھرو دا یعنې دا ډبل خط اچوي لکه د دې غوندې سنګل دی دا ډبل سوپر سکرپټ دیز نه هم کولی شئ درته مې ویل سبسکرپټ دیز نه هم کولی شئ درته مې ویل سمال کپس آل کپس او هیډینګ دا موضوع دې سره به اوس راځو ګورئ زه دلته لیکم شاه از ا ټیچر ټول حروف غټ دي که نه ګورئ اوس ورته زه دلته راځم سمال کپس ته چک لګوم سمال کپس ته مې چک ولګو څه وشو ټول حروف غټ دي خو اول حروف غټ ټولو کې غټ اول حروف شو دا نور هم غټ دي خو سایز باید د اول حروف نه کوچنی وي دا د سمال کپس کار دی اوس دلته راځم ګورئ آل کپس ته راځم آل کپس بیا د ټولو قدونه به یو برابر کړي یعنی غټ حروف ته وایم بدله کړي او ټول به یو برابر شي هیډن ټیکس که څوک درته ووایي چاهے موږ په ورډ پروګرام کې لیکل پټولی شو څنګه به یې پټوئ ګورئ مثال ته تاسو ټیکس لیکلو دا لیکل تاسو غواړئ دغه لیکل ډېر مهم دي دا پټ کې چاته ونه ښکارېږي دا لیکل چپټی د دې فنډ بټن کنټرول ډي شارټ کټ دی کنټرول ډي کوم لیکل چپټی به انتخاب کې هیډن به کې اوکې پټ شو دا به څنګه راولئ ګورئ فایل ته به راشئ اپشنز ته به راشئ او ډسپلی ته به راشئ او دلته به هیډن ته چک ولګئ اوکې به کې دا به دوباره ښکاره شي اوس دلته وګورئ کوم لیکل چې پټ وي هغه به دغسې نقطه نقطه لاندې وي دا ته غواړې واپس پټ کړي نو ضرورت نشته بیا فنډ بټن ته راشي بیا به دلته راشي دا چک به بیا ته لرې کړي واپس به خپله پټ شي ځکه هلته خو موږ چک لګولی که دوباره یې غواړې وګورې دلته به راشي ډسپلی ته دې ته به چک ولګې واپس به ښکاره شي او که ته غواړې دا لیکل نور پټ نه شي هیډینګ سټایل نه یې وباسې دلته به راشي لنچ بټن ته دې د چک ولګې او اوکې دا به د پټ نور نه پټېږي چلته موږ چک اوس ولګو دا لیکل به نه پټېږي ځکه موږ د دې ډسپلی کې دا د هیډینګ حالت نه وباسله واپس کری شو بل چې ده سیټ ډیفالټ دا مهم اپشن دی ښه ورته متوجه تشریح کوم یم لیکوم نه لکه زه ګورې هر وخت چې زه ورډ پروګرام خلاص کړم صحیح شو تاسو ښه متوجه اوسئ دا ټول بندوم ګورئ هر وخت چې زه ورډ پروګرام خلاص کړم وین ورډ پروګرام تاسو دلته وګورئ چې کله زه خلاص کړم د لیکلو سایز 11 وي لیکلو سټایل کلبیریا فنډ وي زه یم چې نور زه ورډ پروګرام خلاص کړم لیکلو سایز د 20 وي لیکلو رنګ د سور وي اوس توري که نه چې کله اول لیکل کوم لیکل بولډ ایټالیک دی وي یعنې ته مخکې نه یو تنظیمات خپل ډاکومنټ ته انتخابې نو دا تنظیمات چې دلته وکړه بیا په دې کلیک کې بیا دلته درته وایي چې دا تنظیمات یوازې دې ډاکومنټ ته که ټولو ته د انتخاب کړو لکه لیکل د شل که سور رنګ کې د نور لیکل اول کېږي او سټایل بدل نو دا انتخاب کړه ډاکومنټ هر ډاکومنټ چې ته به انتخابې هماغه سټایل وي ټیکس افیکټ مې درته وویله دا هم په لیکلو باندې موږ افیکټ اپلای کوو دا اوس چې مې درته وویله د سره بیا موږ او تاسو پس هم راځو نور دکې ایډوانس ته ایډوانس کې ګوره سکل دی سکل څه کار کوي مثال به طور زه دلته څه لیکل کوم
دلته راځو مثال په تور ټیکس لیکم مساوي آر ان ډي کا شروع قوس بند. ګوره سکل څه کار کوي؟ سکل معنا داسې سکل دی ته وایي کشوالي ته، دا لیکل داسې کش کوي، دا سکل سټایل دی. او که سکل کم کې لیکل به داسې نږدې شي، دا سکل دی. سکل وایي کشوالي ته. بیا دلته واپس نارمل څو دی؟ سل دی. سل. سپیسنګ دی، د حروفو منځ کې ته غواړې فاصله راولې، سپیسنګ. نو ایکسپینډډ باندې چې کلیک کې فاصله 100% د حروفو منځ کې غواړې، دلته ته فاصله زیاتولی شي. حروفو منځ کې فاصله زیاته شو. اکثر اخبارونو کتابونو کې مساوات دا سټایل تاسو ته ضرورت کېږي. کنسډنیټډ څه معنا؟ دا د فاصله به کمیږي، داسې لیکل به سره نږدې شي. صحیح شو؟ او نارمل چې کې نارمل. پوزیشن د رای سیټ دی. پوزیشن دا معنا لکه دغه لیکل زه غواړم چې د نور نه څه کړم، رای سیټ اوچتې کړمه، نو دلته راشه رای سیټ، د سنس رایس دغه مثال ګوره 100% اوچته سي اوچتولی شي. دا لیکل زه غواړم لاندې کومه، نو دلته راشه رای سیټ په ځای څه واله لوور اټ داسې جګولی شي، ښکته کولی شي سوري داسې لوور اټ. ګوره دا انتخابومه ګوره دا سټایلونه دي داسې ورکولی شي. واپس نارمل کیرنګ ته چې کله به د فونټ سټایل درته ښیو، دا نور ټول عربي دغه لاتیني ژبو سره کار کوي. دا موږ د تاسو سره نن درس په کلیپبورډ ګروپ او فونټ ګروپ انشاءالله ختم شو. نور پکې څه نه بل موضوع کې به پروګراف ته راځو انشاءالله. زه به دا ویډیو سټاپ کوم.